د پاکستان او هند جنجال افغانستان د ستر تاوان سره مخ کړ. طالبان وايي دا جګړه زموږ په ګټه نه ده. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. طالبان وايي د هند او پاکستان ترمنځ د کړکېچ پراخېدل پر افغانستان منفي اغېزې کوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت لوړپوړو غړو د هند او پاکستان ترمنځ د کړکېچ چیرلو په تړاو یو سیمینار کې ویلي چې د دغه دواړو هیوادونو ترمنځ د زیاتېدونکې درنګلتیا له کبله افغانستان هم زیانمن شوی دی. د یاد وزارت د سیاسي چارو لومړي مرستیال نور احمد نور په یاد ناسته کې زیاته کړې د کشمیر د رامنځته شوي کړکېچ له کبله دواړه هیوادونو داسې اقدامات کړي چې د سیمې په ګډون افغانستان هم زیانمن کړی دی. د هغه په وینا د واګه بندر د تړل کېدو له امله د افغانستان سوداګریز مالونه بند پاتې دي او دغه سکتور ته د پام وړ زیانونه اړولي دي. خبرداری ورکړی چې طالبان باید د دغه کړکېچ د لا پراخېدو تر مخه د احتمالي پیښو لپاره چمتووالی ولري. طالبانو په دغه ناسته کې د دواړو لورو ترمنځ په خبرو اترو او د شخړې پر سوله ییز حل ټینګار کړی دی. د طالبانو د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز مشر ولی الله شاهین په دې باور دی چې د اټومي ځواک لرونکي دغه دوه هیوادونه به هیڅکله یو بل سره د جګړې ډګر ته لاړ نه شي او رامنځته شوي کشاله به د مذاکراتو له لارې حل کړي. بلخوا د پاکستان او هند ترمنځ د کړکېچ له امله دا مهال د افغان سوداګرو لسګونه کانټینرونه چې باید هند ته اوښتي وای یا له هند څخه پاکستان ته رسېدلي او باید افغانستان ته واوړي اوس پاکستان کې درول شوي دي. د پاکستاني ډان ورځپاڼې د راپور له مخې ټاکل شوې وه دغه کانټینر د واګه بندر له لارې هند ته داخل شي او له هند څخه را روان شوي کانټینر د تورخم او چمن له لارو افغانستان ته داخل شي. خو اوس په کراچۍ، تورخم او چمن کې د راوړل شوي او له نامعلوم سرنوشت سره مخ دي. په دې راپور کې د افغانستان او پاکستان د ګډې سوداګریزې خونې د مشر خانجان الکوزي له قوله ویل شوي چې په دغو کانټینرونو کې وچه میوه، سبزیجات او نور توکي بار دي. له هند څخه افغانستان ته د رسېدو په هدف 15,000 کانټینري توکي کراچۍ بندر او ګوادر بندر ته رسېدلي چې لسګونه لارې بار شوي خو دا مهال په تورخم او چمن کې ولاړې دي. پاکستان سره د ابټا تړون پر اساس افغانستان حق لري کراچۍ او ګوادر بندر د سوداګرۍ لپاره وکاروي. دغه تړون په 1965 کال کې لاسلیک شوی او په 2010 کال کې بیا پرې کتنه شوې ده. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.